د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي د ښار دروازې تړل کیږي خو د خلکو خولې نه تړل کیږي. وایي یوه سړي خپله ښځه پر خره سپره کړې وه او دی پر پښو ورسره روان و. لاره ښه اوږده وه. دوی په خپلو منځو کې کیسې سره کولې او په دې ډول یې لاره لنډوله. په خبرو کې یوه کلي ته ورسېدل. په کلي کې د ونې تر سیوري لاندې یوه ډله خلک ناست وه. کله چې دوی ولیدل نو په خندا سول. ول پخوا میړانه په سالې وه، اوس سپیتانه په سالې ده. دا بې ننګه وګورئ چې ښځه یې پر خره سپره کړې او دی پر پښو ورسره روان دی. د میړه قدر خو خدای له ښځې سره نه دی برابر کړی. دا د معاینې مزدور له خلکو هم نه شرمیږي. پر سړي خپله ښځه ډیره ګرانه وه. زړه یې نه غوښتل چې پر پښو دې ورسره ولاړه سي. خو کله چې د خلکو خبرې واورېدې نو ښځې ته یې وویل چې ته له خره څخه راکښته سه، زه به پر خره سپور سم. کله چې له کلي ووتو بیرته به ته پر خره سپره سې. ښځې هم ورسره ومنله او له خره څخه راکښته سوه. سړی پر خره سپور سو او ښځه یې د شا له خوا په پسې روانه سوه. لږ مخکې چې ولاړل نو د خلکو یوه بله ډله په مخه ورغله. هغوی چې وکتل نو ټوله په خندا سول. په ډوریو او ریشخندیو شروع وکړه. ول دا بې ننګه وګورئ څومره پلن څټ او غټې اوږې لري خو له بې ننګیه پر پښو نسي تلای. نه له خدایه بیریږي او نه له خلکو شرمیږي. خپله پر خره سپور دی او ښځه خوارکۍ یې پر پښو پسې روانه کړې ده. سړي چې د خلکو پیغورونه واورېدل نو سخت درد ورغی خو نه پوهېدی چې څه وکړي. ښځې ورته ویل چې خیر دی سړی، د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه، درځه چې خپله لاره وهو. سړی بیا هم ځان د خلکو پیغورونو ته نسوی ټینګولی. هغه و چې دی او ښځه یې دواړه پر خره سپاره او له کلي ووتل. تر لږ مزله وروسته بل کلي ته ورسېدل. د کلي خلکو چې سړی او ښځه ولیدل چې پر یوه خره سپاره دي نو ټول په خندا سول. ول تاسې دا ظالمان وګورئ چې دواړه پر یوه خره سپاره دي. دا ډنګر خر وګوره او دوه نفره وګوره چې پر سپاره دي. دا ظالمان خو بیخي ولاکه د جنت مخ وویني. سړی چې د خلکو خبرې واورېدې نو ښځو ته یې وویل چې توکل پر خدای دی، شکر خدای روغې پښې راکړې دي، راځه چې دواړه پر پښو ولاړ سو. کله چې له کلي ووتو بیرته به پر خره سپاره سو. ښځې ورته ویل چې د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه، خلک په هر حال کې خبرې راپسې کوي. سړي ویل ښځې نور د خلکو پیغورونه نسم زغملی. هغه و چې دواړه له خره څخه راکښته سول. خر یې د مخه او دوی دواړه پر پښو پسې روان سول. له کلي لا نه ووتلې چې یوه بله ډله خلک په مخه ورغله. خلکو چې دوی ولیدل نو په خندا او ملنډو یې پیل وکړ. ول دا لیونیان وګورئ چې خر یې شاتوري روان کړي او دوی پر پښو پسې روان دي. خر خدای د بار لپاره پیدا کړی دی. دا چې دا خلک کار نه ځنې اخلي ګناه یې خپله ده. ښځې او میړه چې د خلکو ملنډې او پیغورونه واورېدل نو لاره او ګودر ځنې ورک سول. نه پوهېدل چې څه وکړي او د کومې ډلې خبرې ومني. آخر ښځې میړه ته وویل چې سړی که زما منې نو د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه. د ښار دروازې تړل کیږي، د خلکو خولې نه تړل کیږي. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د عامو خلکو له خبرو څخه ځورېږي او یا غواړي چې یوه عامه خبره پټه کړي او ملګري او انډوال یې دې ته هڅوي چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي او خپل کار ته دوام ورکړي نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه یې په 1475
شمسي کال له ښاغلي عبدالغني څخه د جنوبي پښتونخوا مرکز کوټې ښار په خروټ آباد نومې سیمه کې اورېدلی ده. نوموړی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي، د ښار دروازې تړل کیږي، د خلکو خولې نه تړل کیږي.